د افغانستان مشهور کرکټر راشد خان د واده یو بله تازه ترین ویډیو چې همدا اوس تر موږ را رسېدلې ده چې د هغه د یعنې کوم وخت کې چې د هغه نکاح تړل کېږي مولانا صاحب هم راغلی دی او د هغه نکاح تړلو دوران کې د هغه ناوې هم راوستل شوې ده. ویډیو هم تر موږ را رسېدلې، تاسو سره به یې شریکوم. ضرور موږ سره تر اخره پاتې شئ دوستانو. هسې خو هر چا دا غوښتل چې د راشد خان په واده کې شرکت وکړي، خو ځینې داسې خبرې وې چې د هغې له وجې د راشد خان واده ته د ډېرو خلکو د پرېښودو اجازت ورنه کړل شو. اوس مهال د هغه د نکاح په باره کې ویډیو در سره شریکوم دوستانو. د هغه چې نکاح تړل کېږي شاید چې هغه ویډیو تاسو کتلې وي، خو هغې سره یو بله ویډیو چې هغه هم راغلې ده او د دغه ویډیو تفصیل تاسو ته در کوم چې ناوې هم دغه کوم د نکاح ځای چې دلته راوستل کېږي او په ویډیو کې هم لیدل کېږي. نو بیا چې کله موږ سرچنګ وکړو، کله مو معلومات راټولول شروع کړل، نو موږ ته دا خبره په مخه راغله چې راشد خان داسې هېڅ کار نه دی کړی چې ګنې د هغه ناوې دې راوستل شي. البته هغه د ده چې کوم وخت کې نکاح تړل کېږي نو بیا ورسره یو بل کلیپ یو ځای شوی دی او داسې معلومیږي چې یعنې دا حقیقت هم دا ویډیو ده او د ده ناوې راوستې ده. نو دا حقیقت نه دی، دا دروغ ویډیو ده. ډېرو کسانو میسیجونه کول، نو غوښتل مو چې د هغوی دپاره دا ویډیو ریکارډ کړم او دا معلومات هغوی ته ورکړم.